سلامونه او نیکې هیلې د ځاځي بابا ادبي کلتوري ټولنه د شاعرانو بنډار خپرونه ده. په ننني بنډار کې را سره خوږ ژبه شاعر، ښه شاعر، تکړه شاعر مولا جان ظهیر صاحب را سره میلمه دی چې ځینې پوښتنې به ترې کوو، شعر شاعري به ترې اورو چې ډېره ښکلې شاعري کوي، آزاد شعر وایي. نو انتظار ته مو نه سپارم دوستانو، ورځو ظهیر صاحب ته. ظهیر صاحب ستړی مه شې، په خیر راځم. مننه. سلام، درنښت، مینه یارمل صاحب تا ته د ځاځي بابا د ادبي کلتوري ټولنې د شعرونو د بنډار د ټولنې ټولو کارکوونکو ته، البته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته هیله لرم ټول به خوښ روغ صحت کالي به مو پر تن وي. مننه، ژوندی اوسئ. مولا جان صاحب که دا راته ووایې چې شعر شاعري د چا خوښېږي او څنګه د مینې علاقه ورسره پیدا کړله، که په دې اړه څه راته ووایې. مننه یارمل صاحب. په عموم کې شعر و شاعري چې دی په څو برخو ویشل شوی دی، که نه نظم دی، غزل دی، شعر دی، ټپه ده، ټپیزه دی. زه په هرې برخې کې یو شاعر انتخاب کړی دی. د نظم په برخه کې د مطیع الله تراب صاحب چې دی د افغانستان یو له نوموتو شاعرانو څخه دی، د هغه شعر و شاعري له زیات وخته نه اورم، البته کوم یې هم. د بخزاده دانش صاحب چې د کوزې پښتونخوا یو له نوموتو شاعرانو څخه دی، نو د هغه شعر و شاعري هم د نظم په برخه کې اورم او کوم یې. په غزل کې چې دی بیا د محمد ګل منصور صاحب چې د کوزې پښتونخوا شاعر دی، د هغه غزل ډېر اورم، او د خدای بخلي ثناء الله جان همدرد صاحب چې البته د خوست د سیمې یو تکړه شاعر و، اوس د خدای وبخي، البته چې دغه برخه کې د له موږ څخه رخصتي اخیستې ده شعر و شاعري برخه کې، د هغه شعر و شاعري اورم او کوم یې. مننه، ژوندی ده وي. اوس کمره د ستا په خدمت کې ده، که کوم ښکلی شعر ولرې هغه موږ ته ډالۍ کړي د اورېدونکو ته چې خوښې وړ یې وګرځي. مننه. مخکې مې یادوري وکړله چې زه د دانش صاحب نظمونه اورم. یو لنډ نظم دی د دانش صاحب، البته دغه ډېرو خلکو خوښېده، ما ته زیاتره خلکو به ما نه فرمایشات کول دي. دغه نظم درته وایم چې ای قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم، قسم مې د په خدای وي نن دې اخلم. مننه. قسم مې د په خدای وي نن دې اخلم، که دولت وي که محنت وي، که څه مینه محبت وي، که څه پوهه مهارت وي، صداقت وي، لیاقت وي، قابلیت وي، عدالت وي، یا که بله پیمانه وي، کوم چې ستا در سره وي، زه په هر معیار پوره یم، بس په تله کې مې ځای کا. قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم، که دولت وي که محنت وي، که څه مینه محبت وي، که څه پوهه مهارت وي، صداقت وي، لیاقت وي، قابلیت وي، عدالت وي، یا که بله پیمانه وي، کوم چې ستا در سره وي، زه په هر معیار پوره یم، بس په تله کې مې ځای کا. که باور دې په ما نه وي ازموینه زما وکړه، امتحان زما نه واخله، که کامیاب شم نو زما شه، که ناکام شم نو بله موقع راکړه. که باور دې په ما نه وي ازموینه زما وکړه، امتحان زما نه واخله، که کامیاب شم نو زما شه، که ناکام شم نو بله موقع راکړه. زه انسان یم، څه کمی به راپکې وي، زه به خپل کمی پوره کړم، ځان به هر څه ته جوګه کړم، بیا به بېرته تاله راشم، بیا زما امتحان واخله، که کامیاب شم نو زما شه، که ناکام شم نو بله موقع راکړه. بس ته لږ انتظار وکړه او په ما اعتبار وکړه. بس ته لږ انتظار وکړه او په ما اعتبار وکړه، که په ما د اعتبار نه وي او رښتیا د اعتبار نه وي، ضمانت زما نه واخله، بل صورت زما نه واخله. ضمانت زما نه واخله، بل صورت زما نه واخله، ضمانت به درله درکړم، زه هر صورت به درله درکړم، زه په خپله ضمانت یم، څو ځله ضمانت یم، زه په خپله ضمانت یم، څو ځله ضمانت یم. که ته دا ضمانت نه اخلې او زما ضمانت نه اخلې، نور کسان به درله درکړم، شاعران به درله درکړم، لیکوالان به درله درکړم، عالمان به درله درکړم، پوهان به درله درکړم، په ما مینان به درله درکړم، په ما هر سړی مین دی، زه په هر سړي مین یم، بس ته غږ کوه جانانه، هر سړی مې ذمهوار دی، هر سړی درته تیار دی. بس له دې نه به قلار شو، د کیسې نه به قلار شو، چې په توت شوه نو نه شوه، دا زما نه پوره نه شوه، دا توتان زما نه پاتې، ستا زلفان زما نه پاتې، ځه ورځه الله دې مل شه، دغه ټوله دنیا ستا شوه، زه په مخه دې رڼا شوه، خو جانانه بیا هم ژوند دی، خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي، خو که بیا هم چېرته وشوه دې تمامې دنیا پرېښلې، دې بدنامې دنیا پرېښلې، بیا ته غږ شه، زه به غوږ یم، بیا به بېرته تاله راشم، بیا زما امتحان واخله، که کامیاب شم نو زما شه، که ناکام شم نو بله موقع راکړه. مننه. ظهیر صاحب ډېر اورېدونکو دا غوښتنه وه، تاسې ویر شوی ظهیر صاحب میلمه کړئ، سره مرکه وکړئ. نو دغه دی اوس راغلي یو دوستانو ګوري چې مولا جان ظهیر صاحب سره راغلي یو، شعرونه ترې نه اورو، په دې برخه کې به راته څه ووایې؟ مننه یارمل صاحب. لومړی کې به لکه ته چې د یارانو یا د ملګرو یادوري وکړله، زه خو هغوی نه په ځانګړي ډول ډېره زیاته مننه کوم. کور یې ودان خوشحاله دې وي. زه یو خاص یو بیت خپلو هغوی یارانو ته ډالۍ کوم چې دا
یو څو کسه چې نه وي زه به نه یم. د یو څو کسه چې نه وي زه به نه یم. مننه. دا یو څو کسه چې نه وي زه به نه یم، زما ژوند خو بس یو څو کسه یاران دي. ډېر ښه دی. مننه. په دغه برخه کې د لنډې څو ټپې به درته وایم. هیله ده چې خوښ مې شي چې زما د مرګ زیری پرې وکړئ. زما د مرګ زیری پرې وکړئ. زما د مرګ زیری پرې وکړه چې په درشل پورې ولاړه وچه شي نه. وای ډېر زبردست. او ته په بېغمه زړه ویده شه، ته په بېغمه زړه ویده شه، غم خو به زه کړم چې مین در باندې یمه. او زړه مې له تانه نه صبرېږي، زړه مې له تانه نه صبرېږي، له تاویزونو غاړه ډکه ګرځومه. او جانانه ته خو داسې نه وې، جانانه ته خو داسې نه وې. مننه جانانه ته خو داسې نه وې، د چا خبرې دې ضرور منلې دینه. او 30 کلن نه یمه، زه سږ 21 کلن یمه، خو څه د وطن غمونه، څه مې د جانان غمونو داسې کړی یم. البته مننه، ژوندی دې وي. یار مې تازه میوې شوقي دی، یار مې تازه میوې شوقي دی، هر وخت مې پروټو دکانو ته کش کوي نه. نظم چې شی مننه. زړه وي. لنډ غزل درته وایم، یو څو بیتونه دي، البته چې وخت هم لږ داسې مازدیګر شوي دي. لنډ منصور صاحب یو غزل درته وایم، البته چې ډېر مې خوښېږي که نه، چې ما نه ویل چې داسې به تنها شم مړ به نه شم. ما نه ویل چې داسې به تنها شم مړ به نه شم. مننه. ما نه ویل چې داسې به تنها شم مړ به نه شم، ما نه منل چې ستا نه به جدا شم مړ به نه شم. دا ستا سترګو کې اوښکې هغه یو ځل مې لیدلي، دا ستا سترګو کې اوښکې هغه یو ځل مې لیدلي، کیدی نه شي چې اوس به په خندا شم مړ به نه شم. زه ژوند یم وژلی، زه له ژونده مرور یم، زه ژوند یم وژلی، زه له ژونده مرور یم. د ژوند سره که اوس چرې په خلا شم مړ به نه شم. د ژوند په آخري ساه خو ته راشه نو بیا ګوره، د ژوند په آخري ساه خو ته راشه نو بیا ګوره، د ژوند په آخري ساه خو ته راشه نو بیا ګوره، د ژوند په آخري ساه به په ساه شم مړ به نه شم. او ما منصوره محبت یو خپل قانون لري که نه نو، منصوره محبت یو خپل قانون لري که نه نو، دا چا ګڼل چې داسې به رسوا شم مړ به نه شم. اخره کې یو بیت درته وایم چې زما د مینې که کیسه غواړې نو ټوله دا ده، زما د مینې که کیسه غواړې نو ټوله دا ده، هغه د بل شوله او ما مې زندګي خاورې کړه. او نور اورېدونکو ته څه وایې، څه ویل غواړې؟ مننه. اورېدونکو ته به زما په شانتې یو خوار سړی څه ووایي، خو دومره وایم چې یوازې چې اوس په اوس وخت کې ضرورت د مینې ضرورت دی، یو بل ته مینه ورکوي، ورورګلوي ورکوي، ځکه دا وطن دغه اوسنی حالات چې کوم دی ډېر پیچلی دی، ډېر ټیپیکل، ډېر ځانګړی دی. یعنې انتظارونه مو وکړل داسې حالاتو ته، ډېر وخت مو وبسلو چې داسې وخت په موږ راشي. اوس د متحد کېدلو وخت دی، اوس د یووالي وخت دی، راځئ چې یو بل سره یو شو، لاسونه یو بل ته ورکړو، د یو بل درد چې دی درک کړلی شو، تر څو دغه ټولنه، دغه خلک له د بد بحران، د بشري بحران چې کوم رامنځته شوي، له دغه څخه یې وباسو، تر څو یو ښه سالم هېواد یا د سالمې ټولنې خاوندان شو، او په راتلونکي ژوند په ښې فضا کې، په ښه امنیت کې، البته چې اوس امنیت هم دی، په دغه کې یو ښه عصري ژوند ولرو، د نور نړیوالو سره ځان برابر کړو. نو دغه زما ویل دی، هیله ده چې اورېدونکي را سره خستګون شوي نه وي، نو زمونږ له شعرونو زمونږ له ناستې خوند اخیستی وي. زه بیا هم له مینوالو نه ځانګړې مننه کوم چې دوی موږ ته مینه راکړې. ژوندي دې وي، کور یې ودان او خوشحاله دې اوسېږي. مننه، ژوندی اوسې. مولا جان صاحب، اوس به تا ته یو غزل ډالۍ کړم، دا د تا ته ډالۍ وي او اورېدونکي ډېر خوښوي. ما شاعري والا لږه شوخه دی، خو بس څه وکړو، خوند کوي، ډېر خوند کوي، لږه شوخه شاعري او چې خوند کوي. نو غزل داسې دی: مخامخ چې ښکلی په ما څه راشي، خوله کې مې په خدای ورته اوبه راشي. مخامخ چې ښکلی په ما څه راشي، خوله کې مې په خدای ورته اوبه راشي. کله چې مسکی شي پیکی ځنډ وایي، لړه مې ولا چې په دې زړه راشي. او چېرته یې چې وګورم غما سره مړې اوښکې زما په ګریوان نه راشي. چېرته یې چې وګورم غما سره مړې اوښکې زما په ګریوان نه راشي. او ټوله شپه ملګرو شبګیرا کوم، ټوله شپه ملګرو شبګیرا کوم، د ظالم د لاسه به خوب څه راشي. او دا غماز مې خدای ګودمره بازي شي.
دغه مز دا غماز مې خدای ګو دومره بد شي خاص لکه ډوډۍ کې چې ویښته راشي ول ښه به شي په خوله به شي یارمل سره ښه به شي په خوله به شي یارمل سره منځ ته که مو دوه درې پښتانه راشي بالکل بالکل نو ګرانو دوستانو د ځاځي بابا ادبي کلتوري ټولنه د شاعرانو بنډار خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو تر بلې خپرونې پورې چې داسې خوږ ژبې شاعر سره موږ تاسو ته حاضرېږو شنواز رخاني عارف شاه شوقي جهانګیر جهاني صاحب زه یارمل ځاځی تر هغې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم د الله په امان ښه وخت ولرئ